داغې نه بعد حدیث راوړی دی د ابو هريره رضی الله عنه روایت دی ان النبي صلی الله علیه وسلم قال رسول صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده اذا جلس بین شعبها الاربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. کله چې یو سړی د زنانه د څلورو څنګونو په منځ کې کېناست او هغه په مشقت کې واچوله فقد وجب الغسل، په ده باندې غسل لازم شو. دا روایت د امام بخاري او د امام مسلم دی، او امام مسلم چې کوم روایت راوړی په هغې کې ورسره دی وان لم ينزل، اگر که دی فارغه نه شي، معنی ده چې اگر که مني ته لاړه نه شي. دا اهمه مسله ده، ځکه چې ډېرو خلکو په زړونو کې دا دی چې ښځه خاوند کله میلاو شي نو په دوی باندې غسل څه شو نه لازمیږي د هغه وخته پورې چې څو پورې انزال نه وي شوی، او دا غلطه مسله دوی په ذهن کې ده. اوس دلته پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې یو سړی کیني د زنانه د څلورو څنګونو په منځ کې، دې نه مراد دوه خپې او دوه لاسونه دي، او دا کنایت دی د کوروالي، یعنې هغه الفاظ یې صفا ونه وي. دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم حیا ده، کله یو خبره په کنایاتو کې وکړي، او کله داسې چې کنایاتو باندې کار نه کېږي، مسله به واضحه بیانوي. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم بعضو ځایونو کې خبره واضحه کړې ده، خو نور قرآن کې هم داسې شتي، حدیث کې هم داسې شتي چې د بعضو خبرو باره کې چې هغه سړی داسې هغه الفاظ یې صفا نه شي ویلی، نو کنایات استعمال شوي دي. لکه اوس یو سړی وایي ښځه او خاوند چې ملاقات وکړي نو غسل پرې لازم شو. نو دلته د ملاقات نه مراد هغه ملاقات دی نه لري چې یو بل سره دوا سلام وکړي او کښېني. ملاقات مطلب یې کوروالی. د ادب د لاسه کله سړی دا قسم الفاظ استعمال کړي، نو دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم حیا ده، اوچت خوی او اخلاق دي چې هغه کنایت استعمال کړو چې یو سړی د زنانه د خپو منځ کې شي او په مشقت کې واچي، یعنې کوروالی ورسره وکړي فقط وجب الغسل، په ده باندې غسل لازم شو. په دواړو باندې وان لم ينزل، اگر که انزال ونه شو. لازم نه دی چې یعنې سړی به فارغه کېږي یا د دواړو به فارغه کېږي نو هله به غسل لازمیږي، نه چې کله د سړي عورت د زنانه د عورت باندې ادخال وشي نو په دوی باندې غسل څه شو هغه لازم شو. او دا مسله زمونږ نه ډېرو خلکو تپوس کړی، ډېر خلک زمونږ خوا ته راغلي دا مسلو ته پته نه وي، د هغوی ټول دکه سوچي چې غسل به هله کېږي چې کله انزال وشي، او غسل هله لازمیږي چې کله سړی او ښځه فارغه شي. نه، چې کله دوی کوروالی شروع کو او د سړي عورت د زنانه عورت کې داخلي شو، بس په دوی باندې غسل لازم شو، که انزال کېږي او که انزال هغه نه کېږي. ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو حدیث کې ښه صفا ویلي دي ومس الختان الختانه، الختان د زنانه د سړي عورت، الختان د زنانه عورت. چې کله د یو بل سره لګېده مطلب دا نه چې هسې ولګي، هسې چې ولګي دې سره غسل نه لازمي، چې کله دی ورسره کوروالی شروع کړي او د عورت څه برخې ورننوځي دننه نو دوی باندې غسل څه شو غسل پرې لازم شو. ښه، دا مسله واضحه ده، ما مخکې د تېر شوي حدیثونو سره یو ځای کې دې وضاحت شی، او دا ورسره یاده کړئ چې کله د زنانه او د ښځې او د خاوند عورت هسې ولګي یو بل سره نو په دې غسل نه لازمیږي، په هسې لګېدو سره غسل هغه نه لازمیږي. والله اعلم.